الله نبی په سفر روانو په یو ځای کې دمه وکړله پیدل مزلې وي شړې دي دشتې دي زرزري دي صحابه ولادي کار وکړو یو ونه وه د کیکر هلته د کیکر ونې دي که تاسو تللی وئ نورې ونې خو نشته دلته دا غټې غټې ونې شنډۍ ده او توت دی او د پیلو ونه ده د پلانکي ده دا ونې نشته هلته یا غز دی غد اوس ختم شوی دی وړې وړې ونې دي کیکرو یو کیکر د ونې نه د الله نبي لاندې وی ته به دلته دمه وکړي موږ به خواره شو وعلق سیفه د الله نبي توره ځوړنده کړله الله د نبي نهه تورې وي نهه الله د نبي نهه تورې وي نهه اوس به یې لکه قلم په لاس کې ورکړه او ټوپک دې واخله دا د چا دا په کوم مذهب کې دي په کوم دین کې دي چې ټوپک دې واخله او قلم له ورکړه دا غلطه خبره ده د الله نبي فعلق سیفه تورې ځوړنده کړله فجاء اعرابین یو بانډاچي راغی وسل سیفه تورې راویستله فقال من یملک مني ویل ای محمد څوک به دې رانه خلاص کي تا به زمانه څوک خلاص کي الله نبي ته ویل الله خلاصول والا څوک دی الله الله به مې خلاصوي کتابونه لیکي فارتعدت یده لاسونه یې وړچېدل وسقطا وغورځېده او تورم دې وغورځېده الله نبي ویل تا به رانه څوک خلاصوي ویل بس رحم را سره وکړه معامله د رحم وکړه انصاف الله نبي پرېښود